علی کاظمی، علی جواد عطایی، یوسف کارگر و نیمکت نشینان ذخیره‌نشینان تیم ملی فوتبال افغانستان. آقای کارگر علیرغم محرومیت آقای لالی عزیز هست همچنان کنار خط و تیم ملی فوتبال افغانستان هدایت خواهد که 4 جلسه معلوم شده بود. البته دیگه برگشت داده میشه. باز هم بازیکن افغانستان سال تو هستند. در دیدار بازیکنان مثل علی احمدی یارزاده و فرزاد عطایی و حشمت الله بارگزایی در ترکیب حسن آزادروی برای افغانستان فرصت داخل محوطه برای افغانستان و توپی که به پای دروازه برخورد کرد. این اولین موقعیت جدی این دیدار بود و میرفت نتیجه 1-0. حشمت الله بارگزایی یکی از بازیکنان خوب کشور که در لیگ‌های داخلی هم بازی میکنه و عضو تیم شاهین آسمایی است. این ضربه را زد خیلی خطرناک. خیلی دوست دارم. این شوت‌ها یک در مقابل 0. خیلی جوان است. بله. فرزاد خیلی جوان است. این دو باعث خواهد شد که ما از نقطه مرکز یک کمی ضربه پذیر باشیم. بله دوستان. نتیجه هم می‌دونید 0-0 مساوی دنبال شما فرمایید. نمی‌دونم. ډالر هم داسې پیسې نه دي چې یو لوبډله ډیر څه په وکي. خو بیا هم معنویت په نظر کې څه خدای دې وکړي چې افغان لوبډلې ته په دغه موقعیت برابر څه وای دی یو خلاص دا او خلاص راوړل ولري چې دا موقعیت خوب بود که صدیق ولیزاده نه حشمت بارگزایی بود نرسید سر. بله. حشمت بارگزایی د څو موقعیت شماره 19. بله. څو موقعیت دی چې لاسه ورکوي د افغان لوبغاړو په اختیار کې دی، لا هم د دوی په اختیار کې دی. د میدان چپه خوا د افغانانو لپاره دغه توپ لوبیږي چې اسلام امیري د توپ تر شا ولاړ دی او یو ځل بیا دا ښه موقعیت دی د افغانانو لپاره. لاندې شوي بو کې دوی باید حشمت بارگزی باید ځان ورسولی وای. ضربه که اسلام امیری زد. اسلام امیری که در اف سی مومبای بازی میکنه، امسال هم با یک قرارداد $60,000 ماند در اف سی مومبای. بازیکنی که آمدنش به رقابت لیگ برتر افغانستان دردسرساز شد برای شاهین آسمایی و یک بازی تکراری برای شاهین آسمایی برگزار خواهد شد. حرکت برای افغانستان هست. بازی میبرن به طرف راست میدان. مصطفی آزادزوی به توپ نرسید. زمین پر باعث شد که توپ 2 در برابر 1 برای افغانستان هست و تعادل خودش آزادزوی از دست داد و موفق نشد توپ را در اختیار بگیره. آزادزوی بازیکن بسیار با سرعت است اصلا. خوب آمادگی گرفته بود برای داخل شدن داخل خط دی. بازیکن 21 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان. اینجا سفیدپوشان بوتان توپ را از دست دادن. مشرقی و باز هم البته مصطفی حدید بود و در نهایت توقف بازی برای بوتان. تر دې دمه 0-0 په پایله سره لوبه روانه ده. هیله چې په دغه شیبو کې دا شیبه یو داسې شیبه وګرځي د افغان لوبغاړو لپاره ښه ګول ونیسي چې نه کېږي. موقعیت بسیار خوبی بود. حشمت بارگزایی بود. یارش عاطفی است. شماره 18 در میدان و بازم ببینید این بازی هم که در استادیوم برگزار نمیشه، در یک پارک فکر می‌کنم برگزار میشه. نه کله چې دا توپ شوت سو ما څه خو وکړ ګور و توپ سړک ته لاړ. تقریبا تازه در اولین مسابقاتش است که داخل میشه. دغه لوبغاړي ته یو کوم موقع د افغانانو لپاره یو کوم موقع دی چې دا هم حشمت بارگزایی بود باز. پازی بیا هم حشمت بارگزایی دا څلورم برید دی د حشمت بارگزی د بوتان د ګول په وړاندې. څومره ښه لوبه کوي حشمت بارگزایی. یوازې ډېر خیلی موقعیت خوبی بود. موقعیت خوب بود. ډېره کمه فاصله وه. دا څوم ځل دی. بله حشمت بارگزایی امید ما روی حشمت بارگزایی زیاد است که انشالله بتونه در بازی سنجر محمدی در بازی‌های بعدی در کنارش خواهد بود. بلال آرزو در کنارش خواهد بود. اسلام امیری صدیق ولیزاده باز هم اسلام و پرتاب برای افغانستان خواهد بود. بازی سنجیدگی کامل ندارن بازیکنان، فقط کوشش میکنن پیش رو حرکت کنن بدون از اینکه بازی رو بسازن از پشت سر و منتظر خلا در عقب دفاع حریف باشن. توپ تا میکنن. بله توپ در واقع لوبغاړو لپاره ولوبېده چې دغه موقعیت هم له لاسه ورکړ. واقعا بازیکن خوب این طرف حرکت برای افغانستان هست. صدیق ولیزاده و کورنر به نظر به دست آمد. باز هم شوت ها رو می‌بینید 2 در برابر 1 هست. کورنری که از طرف راست ارسال خواهد شد. طرف هم دستان چسبناک حمیدالله یوسفزئی که توپ رو در اختیار گرفت. مشکل ما است که همیشه
کورنرو را از این طرف با یک نفر که پای چپ داشت بازی میکرد. دفعان پر او دخم بله گل اولی گل وحده کیگی اسلام امیری بله اسلام امیری گل وحده کوي د افغانستان لپاره یو ځل بیا اسلام امیری وتوانېده چې ګل وهنه وکړي چې په وروستیو کې افغانستان 1 او بوتان 0. تاسو بیا ځلې تصویر وګورئ. به چی اشاره میکرد اسلام؟ من فکر میکنم که عجب ضربه سر زد تو به بازیکن همدستان برخورد کرد. بله من فکر میکنم که این گل است که انال راه را بر ما آسان‌تر ساخت برای گل‌های بعدی. بله اوس نور به هم ان شاء الله چې د افغانستان د لوبغاړو بسیار قوي سي همغه ستاسو خبره ښاغلی لالي چې نور ګل وهنې به خامخا له ځان سره لرو. مخصوصا در دقایق آخر پیش از تفریح بسیار مهم است که وقتی که تیم در کابین میره میره تیم با یک روی خوب بره و پس دوباره داخل میدان شوی. این نیروهای امنیتی هم ناراحت شدن رفتن. نه هغوی وسط د میدان دابل فکر میکنم از بوتان اینا محافظت میکردن دیدن نمیشه رفتن. حرکت برای افغانستان هست. آزادزوی برای یار همدسته حرکت هست برای افغانستان. بریم با این فرصت چه کار خواهد که افغانستان موقع افغانستان داخل محوطه. چی موقعیتی داشت افغانستان برای زدن گل دوم؟ کی بود؟ حشمت بارکزی مصطفی آزادزوی توپ را با پای راست به بیرون فرستاد و هنوز 1-0 کار بسیار زیبا پاسی داده شد و این هم ضربه اول هم بد نزد خوب زد و توپی که به تیرک خورد و به بیرون رفت. افغانستان 1 او بوتان 0 ته دیدمه. لوبه د افغانستان په نفع باندې روانه ده. علی احمد یارزاده توپ علی احمد اولوبا و مصطفی حدید تا مصطفی حدید دخل مخرج جیگه توپ هنو لري دخل یو کوم موقعیت دی دغه لوبانو کلا او دغه گل نکیږي. هتریک در خوردن توپ ها به تیرک دروازه. حشمت الله بارکزی تستونزه پیدا شد. پاس بسیار زیبا از طرف مصطفی حدید بود که پاس داد. هم برخوردی که داشتن خیلی برخورد بدی داشت دوکپا دروازه‌بان بوتان با حشمت الله بارکزی. امیدوار هستیم که اتفاق خاصی برای حشمت الله نیفتاده باشه. برگرده به میدان. برابر لاوس مساوی کردیم، برابر تاجیکستان باختیم، برابر پاکستان و 2 تا تیم دیگر در چالش کپ بردیم. حرکت به افغانستان هست. ارسال توپ با پای راست. تیر دوم فرصت برای افغانستان و توپ رو در زاویه بسته در اختیار میگیره دوکپا. تونکه از شیبه واده هم پرده پسی سو شیبی بسیار خوبی بود از تیم ملی کشور ما که متاسفانه به گل نیانجامید، اما خودش نشاندنده عزیز که ما کاملا بازی را در دست داریم و انشالله توپ صدیق ولیزاده ارسال کرد. که اومده هم د خطر نه خالی نه دی د بوتان لپاره. وګورو چې دغه لوبغاړی توپ توانایي په جګ ډول باندې او د هم لومړنی بل موقعیت چې دغه لوبغاړي لپاره هڅو باندې ګل وهلی افساید نیول شوی. گل زیبایی بود داده. گل زیبایی بود داده. افساید په ګوته شو. په داسې حال کې چې د دې وخت کې افساید ته پام نه وي که نه ټول هغه تمرکز په ګول باندې وي. ما 5 بار در آفساید گرفتار شدیم، در صورتی که بله 2 بار در آفساید بودن گرفتار شدند. څومره ښه توپ ولوبول شو د مصطفی آزادزوی لپاره. حشمت بارکزی بیا هم د سر د وهلو هڅه وکړه خو د افساید کلیکه کې پاسکاری‌های این دو بازیکن مصطفی آزادزوی مثلثی که تشکیل شد. حرکت برای بازیکن افغانستان هست. امیدوار هستیم در نیمه اول نتیجه رو 2-0 کنیم. 2 دقیقه وقت اضافه هم شد 3 دقیقه و حالا به توپ ضربه زده میشه و در وقت اضافه نتیجه 1-0 دنبال میشه. این هم ویسل پایان بازی در نیمه اول 1-0 افغانستان با اسلام الدین امیری بازی پیش افتاد. تاسو د لومړنۍ سیالۍ پای ولیدل چې لوبغاړي وتوانېدل لومړنۍ ګول وهنه وکړي د سیال لوبډلې په وړاندې باندې یو ځل بیا ټولو افغانانو ته او همدارس ټولو ورزش دوستانو ته په خاص ډول د فوتبال گل هم می‌بینید گلی که زده شد از توسط اسلام امیری. بله هغه د لومړنۍ ګول وهنې
حدید و باز هم توپ برگشت داده میشه. باز هم توپ در اختیار اسلام الدین امیری طرفدار افغانستان هست. با پای راست پشت مدافعین، فرصت برای افغانستان، موقع برای زدن گل دوم، فرصت برای افغانستان، فرصت با چرا اشمت نگذاشت؟ چرا نماند اشمت؟ 4 نفر بودند. چرا نماند آرش؟ بازیکنان افغانستان پای خود راست کرده بود که شوت کنه، بهتر استفاده شود. بسیار مقبول بود. توپ ناق گرفت. آرش عاطفی توپ از حشمت الله بارگزای گرفت و در نهایت 1-0 کار دنبال میشه. علی احمد یارزاده بسیار اسلام امیری صحبت میکنه با سودیش پاندی و پنالتی برای بوتان هست. سستونزا باید علی احمد یارزاده بود فکر میکنم. بله علی احمد چه لوبای کی به واسطه باندې واه. باید ببینیم برابر این توپ حمیدالله یوسفزی چه کار خواهد کرد. امید توپ به گل ننشینه و نتیجه همان 1-0 باقی بمانه. حرکت برای بوتان هست. یه هم نوای دیگر از دروازه افغانستان. موقعیت برای بوتانی ها. یوسفزی موقعیت و توپ را گرفت و افغانستان به بازی برگشت و نجات داد حمیدالله. د ویال خاوندان یو ځل بیا خپل زمریتوب وکړ په دې هیله چې حمیدالله یوسفزی بیا هم وتوانیږي د دغسې بریدونو په وړاندې باندې شاهکارانه له خپل ګل څخه دفاع وکړي. شرینگ موفق نشد پنالتی رو گل کنه و مطمئنا خوشحال‌ترین فرد میدان علی احمد یارزاده است. حشمت الله موقعیت آزادزوی آزادزوی مصطفی آزادزوی یک کارت زرد خرید. بله یو زیر کارت واخیست بیرق با پازه 15 دقیقه تا پایان نوشته شوی قانون چې وایي ګول نه وهي نو خامخا به ګول خوري. و به هر صورت 2-0 به نفع افغانستان بازی دنبال میشه. مصطفی آزادزوی زننده گل دوم. بوتان ونه توانیده چې ګول وهنه وکړي، پینالټي موقعیت په ګول باندې تبدیل کړي. زیر کارت ورکړل شو لوبغاړو ته. 2-0 برای افغانستان. 2 بوتان 0. واقعا گل عمره که گل وهنه وکړه. خوب برآمد، خوب زد، واقعا مقبول. و نفسی به راحتی میکشن افغان‌ها. تکان پنالتی اینا رو بیدار کرده باشه خدا کنه. اینجا بسیار مقبول برآمد، از بین دو نفر بسیار مقبول برآمد. اینجا درآمد، باز دیگه دفعه از بین هر دوش درآمد. خیلی خوب. بسیار مقبول. هم گل میزنه هم کارت زرد میگیره. زیر کارت اشتباهی کوي ځینې وخت لوبغاړي په سیالیو کې چې موږ لیدل دي دغه بوردونه چې اعلان و حرکت‌های فردی بازیکن‌های ما باعث توپ د معروف محمدي سره دا یو ځل بیا اشمت بارګزی ته یو ښه موقعیت دی چې ترڅنګ مصطفی آزادزوی هم دی، بیا هم اشمت بارګزی شوت وهنه کوي که ګول وهنه کوي. اشمت خوبیش است که پای چپ راز داره. څومره ښه ځلیږي د اشمت و یک گل تا نتیجه آقای للی. من بازیکن خیلی دوست دارم. 3-0 افغانستان بازی پیش افتاد. بازیش بسیار اومه دقیقه که اشمت گل وهنه وکړ، لومړنی گل وهنه از گل زدنش بسیار خوشحال شدم. اسلام بارګزی او دوهمه گل وهنه لکه څنګه د تاسو د مصطفی آزادزوی ده هم کمک مربیان وینیده علی جواد عطایی، فرید مولایی و ذخیره‌نشینانی که مطمئنا خوشحال هستن از این نتیجه به دست آمده که از گل‌های خیلی قشنگ این مسابقات رو زد. با پای چپ خوب حرکت کرد و در نهایت برای سومین بار در دقیقه 88 دروازه رو باز کرد. 3-0 بوتان تسلیم شد و آرامش تلخ بوتانی ها. غلط است. زاویه بسته نشد. بله زاویه بسته نشد. بله حمیدالله یوسفزی چې د چسناکه لاسونه د دې سبب ګرځي چې ټول د لاسو څخه وانه دوزي او یو ځل بیا د برید دل کې لوبغاړي په دې ارمان باندې همداسې ارمانجن کې تر څو د په وړاندې ګول وهنه وکړي. تو د بوتان لپاره یو ځل بیا د منځنۍ کرښې څخه لوبېږي د میدان راسته خوا. توپ در اختیار بازیکن افغانستان و هم پایان بازی برتری 3-0 تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین گام برابر بوتان در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا.